السلام علیکم تاسو دا وګورئ د هم پښتون خبرونه او زیم محمد وسیم او زیم کومل شبیر ټول ناول وړاندې کو د نن ورځې مهم خبرونه د الیکشن کمیشن درخواست منظور د پی ټی آی نه د بیٹ نخا یو ځل بیا واپس د پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن بیٹ نخا د واپس اخستو فیصله برقرار ساتلې الیکشن کمیشن د پی ټی آی د پارټي انتخابات هم مسترد کړي د تحریک انصاف په بانی افوا چودھری د الیکشن کمیشن د توهین په کیس کې فرد جرم عاید د الیکشن کمیشن یو څلور کسیزه بینچ د راولپنډای په اډیاله جیل کې سماعت کړي د فرد جرم د عاید کولو په وخت د تحریک انصاف بانی افوا چودھری د عدالت په کمره کې موجود وو د کیس بل سماعت د جنوري تر 14 پورې ملتوي عمل یو بل دور مکمل نن په انتخاباتو کې د امیدوارانو د نامزدګۍ د کاغذونو د منظورولو یا رد کولو خلاف د اپیلونو آخري ورځ وه الیکشن کمیشن به راروانو شپږو ورځو کې په دې اپیلونو غور وکړي او د راروانې شروع په ورځ به په دې هکله حتمي فیصله واوروي د امیدوارانو ابتدایي فهرست به د جنوري په 11 جاری کړی شي الیکشن کمیشن به د جنوري په 14 تاریخ ټولو پارټو امیدوارانو ته انتخابي نښې الاټ کړي شمالي وزیرستان کې د قومي سملای د پخوانی ممبر محسن داوړ په گاډي حمله په ډزو کې محسن داوړ محفوظ د گاډي په فرنٹ او غاړو شیشو ګولای لګیدلی د پولیسو وینا سپریم کورٹ کې د لیول پلینګ فیلډ متعلق د پی ټی آی توهین عدالت په درخواست سماعت چیف جسټس پاکستان قاضي فائز عیسی په مشرۍ کې درې تنې بینچ د کیس سماعت کړي د چا چې د نامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي هغوی اپیل کولی شي د چیف جسټس ریمارکس د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی طبیعت خراب پرویز الهی د اډیاله جیل نه آر آی سی ته منتقل پرویز الهی ته په زړه کې تکلیف او سینه کې د انفیکشن شکایت دی د پخوانی خارجه وزیر سرتاج عزیز جنازه ده سرتاج عزیز د کال یو کم دیرشم کې د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې زیږیدلی و هغه 1950 سرکاري ملازمت اختیار کړو په بیلابیلو عہدو یې کار کړی د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ اسلام آباد کې خبري شروع د غونډې مهمه موضوع پاکستان کې د دهشتګردۍ مخنیوی دی پاکستان وايي په امنیتي ځواکونو حملو لپاره د افغانستان خاوره استعمالېږي د ډالر په قیمت کې یو کم 40 پیسې کمی د ډالر قیمت 280 روپو 50 پیسو ته راغلی تیر ورځ انټر بانک کې ډالر په 280 روپو 9 پیسو بند شوی مرا ګور سم 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 ہے سم 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 وا بولم په غم 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 وا بولم په غم 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 مرا ګور سم 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 مرا ګوره سم سم واو بړم په غم غم د زړونو او سرونو باچا هارون باچا د نوي کال لپاره نوې سندره جاری کړې دا سندره د علي اکبر سیال کلام دی او موسیقي د ګلورین باچا ده پوره سندره په یوټیوب پرته ده Gully in place, nicely driven down the ground. It's a fine
on drive by the wicketkeeper batsman. He timed it absolutely perfectly. When you win a race at Randwick, two's the call. He's going to get 4, and it'll bring up a nicely made 50 for Mohammad Rizwan. د قومی کرکٹ ټیم وکټ کیپر بیټسمین محمد رضوان د پخوانی کپتان سرفراز احمد نه مخکې کومبه اننګز کې محمد رضوان د 2 چکو 10 چوکو په مرسته 8 رن جوړ کړي. فهرست کې په 2م نمبر پخوانی کپتان سرفراز احمد دی. او مغربي بلوچستان او د مکران ساحلي علاقو کې د باران امکان. د ملک نور علاقو کې به موسم یخ او اوچوي. د موسمیاتو محکمه وايي د خیبر پختونخوا میداني علاقو کې د لوړې له وجې د ټریفیک رواني متاثره. مهم خبرونه تاسو وکتل. د خبرونو تفصیل به درته وایو د یو لنډ شاندمې نه پس. چرته مزئ هم پښتون سره اوسئ. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی او شاملو تفصیلي خبرونه. پېښور های کورټ د الیکشن کمیشن هغه فیصله برقرار ساتلې چې تحریک انصاف څخه د کرکټ بیټ انتخابي نښه واپس اخیستلې وه. الیکشن کمیشن د پی ټی آی د پارټۍ انتخابات هم مسترد کړي وو چې های کورټ دغه فیصله هم په خپل ځای پاتې کړه. اول پېښور های کورټ د پی ټی آی انتخاباتو او انتخابي نښه واپس اخیستو فیصله ځنډولې وه. الیکشن کمیشن د پېښور های کورټ فیصلې خلاف د نظرثاني اپیل داخل کړی و. د الیکشن کمیشن وکیل د عدالت په فیصله په دې بنیاد اعتراض وکړو چې د کمیشن موقف یې نه اورېدلې. د پی ټی آی وکیل قاضي انوار ویل چې الیکشن کمیشن ټولو ډلو ته مساوي مواقع نه ورکوي. د دلایل اورېدو وروسته های کورټ د الیکشن کمیشن اپیل منظور او د کمیشن د دسمبر 22 فیصله برقرار وساتله. हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है. पीटीआई से बल्ला लेना इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का. 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते. आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी. आप इस मुल्क के 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट, तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की. د تحریک انصاف په بانیو فواد چودھری نن د الیکشن کمیشن د توهین په کیس کې فرد جرم عاید کړی شوی دی. دا فیصله نن د الیکشن کمیشن یو 4 کسیزه بنچ د پینډای په اډیاله جیل کې د دغه کیس د سماعت په وخت وکړه. د فرد جرم د عاید کولو په وخت د تحریک انصاف بانی او فواد چودھری د عدالت په کمره کې موجود وو. هغوی دواړو په هغوی د لګولې شوي الزامونو نه انکار وکړو. وروستو الیکشن کمیشن د کیس سماعت د جنورۍ تر 14مې وځنډولو او په هغه ورځې د استثنایی ګواهان طلب کړل. نن په عامو انتخاباتو کې د امیدوارانو د نامزدګۍ د کاغذونو د منظورولو یا رد کولو خلاف د اپیلونو اخیری ورځ وه چې ورسره د انتخابي عمل یو بل دور مکمل شو. په دې دور کې امیدوارانو د نامزدګۍ د خپلو کاغذاتو د منظورې یا مسترد کولو خلاف اپیلونه په الیکشن کمیشن کې جمع کړل. د الیکشن کمیشن ذریعې وایي چې کمیشن به راروانو شپږ ورځو کې په دې اپیلونو غور وکړي او د راروانې شروع په ورځ به په دې هکله حتمي فیصله واوروي. د امیدوارانو ابتدایي فهرست به د جنوري په 11 جاری کړی شي او امیدواران به کولی شي چې د نامزدګۍ خپل کاغذات د جنوري په 12 نیټه واپس واخلي. الیکشن کمیشن به د جنوري په 14 تاریخ ټولو پارټو او امیدوارانو ته انتخابي نښې الاټ کړي. د سره به الیکشن کمیشن کې د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو او انتخابي نښو د الاټ کولو ټوله مرحله مکمل شي او انتخابات به د فروری په 8 نیټه وکړي شي. په مخصوص سیټ د ګرینډ ډیموکراټک الائنس جی ډي اے مشرې فمیده میرزا د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي شوي دي. د ټاکنو کمیشن په یوه لیکلې فیصله کې ویلي چې فمیده میرزا په ټاکنو کې نااهله اعلان شوې ده.
د فهمیده مرزا د 2 ملیون روپو د نادهندګۍ اعتراض سادیا جاوید جمع کړیو. په لیکل شوي فیصله کې ویل شوي چې سټیټ بینک دا دریځ خپل کړی چې د فهمیده مرزا کمپنی نادهنده ده، هغې په خپله نه نادهنده. د الیکشن کمیشن په فیصله کې دا هم ویل شوي دي چې فهمیده مرزا باندې د آئین د آرټیکل 63 یو اطلاق کیږي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی ویلي دي چې لا ډډه شوي کسان یوه سنجیده مسله ده، دا سیاسي مه جوړوي، هر څوک د خپله ذمہواري واخلي، انشاءالله د حل لپاره به ورته پیدا کیږي. د جهادي تنظیم او پرایویټ فوج په نړۍ کې د مثال نشته. پاکستان د نن څخه مضبوطول دي چې د نن څخه مضبوط وي، له بهر څخه هیڅوک هم د پاکستان لاس نشي نیولی. چیف جسټس دغه څرګندونې د زیارت پر ورځ په سپریم کورټ کې د بېدرګه کسانو او په زورورو روکړل شوو کسانو په اړه د اعتزاز اسن او نورو درخواستونو اورېدنې په مهال کړي دي. د زیارت پر ورځ د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې د جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي په مشرۍ درې کسیزه بینچ د کیس اوریدنه وکړه. چیف جسټس ویل موږ دا مسله یو ځل هوارول غواړو، خو زموږ هم څه حدونه دي. موږ ته د دا په ډاګه کړی شي چې موږ په دې معامله کې څه کولی شو. موږ خلک نشو موندلی، څه هم چې کول دي د سرکاري ادارو له لارې کول دي. چیف جسټس ویل چې ججان هم وژل شوي. د بلوچستان هائی کورټ او وفاقي شرعي عدالت پخواني چیف جسټس جماعت ته په ننوتو سره وژل شوي. ټولو ته دې تحفظ ورکړي شي، یو بل ته ګوتې وهلو سره به نفرت کم نشي. اوس خبر شاملو. شمالي وزیرستان کې پولیس وایي د قومي سملای د پخوانی ممبر محسن داوړ په گاډي حمله شوې ده. په ډزو کې محسن داوړ محفوظ پاتې شوی چې انتخابي مهم کې مصروف و. د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره نږدې کلی کې د ښاغلي داوړ په ګاډي نامعلومه کسانو ناتاره ډزې وکړې. د پولیس تر مخه د محسن داوړ د ګاډي په فرنټ او غاړو شیشو ګولۍ لګېدلې دي. پولیس زیاتوي چې ګاډي بلډ پروف او د محسن داوړ ته نقصان نه دی رسېدلی. د پیښې وروستو پولیس محسن داوړ یو محفوظ ځای ته منتقل کړو. وسلوال د ډزو وروستو په تیښته کې کامیاب شوي دي. کومې ډلې د پیښې ذمهواري تر اوسه پورې لا منلې نه ده. پخوانی خارجه وزیر سرتاج عزیز جنازه ادا کړې شوې ده. سرتاج عزیز د کال یو کم دیرشم کې د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې زیږېدلی و. هغه د لاهور اسلامیه کالج، هیلی کالج آف کامرس او نورو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې وې. هغه 1950 سرکاري ملازمت اختیار کړو او په بیلابیلو چوکیو خپل کار ترسره کړی و. بولیټن مخ پر وړاندې بوزو. پاکستاني او افغان چارواکو اسلام آباد کې خبرې شروع کړي دي چې مهمه موضوع پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوی دی. پاکستان وايي په امنیتي ځواکونو حملو لپاره د افغانستان خاوره استعمالیږي. د افغان وفد مشري د کندهار گورنر ملا شیرین اخوند په غاړه ده چې د طالبانو د مشر نږدې طالب مشر دی. افغان چارواکي به د پاکستانی فوجي او د خارجه وزارت کې چارواکو سره خبرې وکړي. سرکاري ذریعو هم نیوز پښتون ته ویل پاکستان به یو واري افغانستان کې د TTP خلاف د ګامونو اغستو غوښتنه وکړي. پاکستان په وار وار طالبانو اسلامي امارت نه د TTP مشران پاکستان ته د حواله کولو غوښتنه هم کړې ده. افغان طالبان دعوه کوي چې TTP افغانستان کې موجود نه ده. اوس خبر شاملو. نن د ایران په کرمان ښار کې د بم په 2 دھماکو کې 80 کسان مړه او 100 نور زخمیان شوي دي. دواړه دھماکې د یو قبرستان په دروازه کې هغه وخت وشوي چې ډیر خلک د پخوانی ایرانی کمانډر قاسم سلیمانی په 4مه کلیزه د هغه د فاتحې لپاره راغلي وو. قاسم سلیمانی په کال 2020 کې په عراق کې په یو ډرون حمله کې وژل شوی و. د چاودنو نه پس د کرمان ښار په 15 هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړی شوې وه. د امریکای قومي قرض 40 کربه ډالرو ته رسیدلی دی. دا خبره امریکایي رسنیو د امریکې د مالی وزارت په حواله کړې ده. بلخوا د کانګرس غړي په راتلونکو هفتو کې د وفاقي فنډینګ لپاره جدوجہد پیل کړی دی.
वफाकी कर्ज 13 کال सितंबर کې 3.3 خرب ډالرو ته ورسېدو چې پکې ټیکس راټولولو کې کمی او وفاقي خرچو کې زیاتوالی لوجې وفاقي خساره زیاته شوې د یادونه وړ ده چې د 13 کال په جون میاشت کې د امریکا کامي قرض 2.3 خرب ډالرو څخه زیات شوی و. په جاپان کې د زلزلې له امله د مړو شو کسانو شمیره 55 ته رسیدلې ده. یو زورورې زلزلې د 2.6 شدت سره ټول جاپان رزولې دی. غیر ملکی میډیا مطابق د امدادي عملیات روان دي ترڅو تر خاورو لاندې ښخ شوي کسان راوباسي. د جاپان وزیر اعظم ویلي چې زلزلې له وجې ودانۍ نړېدلې او ګڼو ودانو ته اور لګېدلې. په دې زلزله کې د مړو شمېر بې شمېره دی. هغه د 55 کسانو د مړینې تصدیق کړې او دې کې د نور اضافي یره هم څرګنده کړې ده. بلخوا ریسکیو چارواکي وایي زلزلې له امله سړکونو ته نقصان رسېدلی چې له وجې امدادي کارونو کې ستونزو سره مخامخ دي. غیر ملکی میډیا مطابق د زلزلې له امله په ساحلي سیمو کې شاوخوا 1000 کورونه مکمل تباه شوي دي. د دې نه علاوه په مختلف سیمو کې انفراسټرکچر سخت زیانمن شوی او څه د پاسه 10,000 خلک بجلی نه محروم دي. اوس خبر شاملو د خیبر پختونخوا ډایرکټر جنرال ریسکیو 1122 ډاکټر خطیر احمد په امر د کال 2023 لپاره د صوابه ریسکیو 1122 د کارکرتګۍ رپورټ جاری کړی شوی دی. تفصیلاتو مطابق ریسکیو 1122 صوابي د مختلف هنګامي صورتحالو په مهال 8314 حادثاتو کې د 8000 نه زیاتو خلکو ته په وخت خدمات وړاندې کړي دي. د ریسکیو 1122 صوابې د مشرۍ لاندې د ریفرل امبولانس خدماتو کارکردګي هم د دې کال تر اخره بې مثاله وه. مونږه د 2023 د کال ریپورت جاری کړی دی چې باغی کې مونږه ټوټل 15 لکونو نه پاسا کال ریسیو کړی دي. باغی کې 70% کالونه چې دا غیر ضروري وو او هغې نه بعد صرف ډراپس کالز وو او څه د ایمرجنسیز پیورلی کالز وو. ټوټل مونږه چې کوم ایمرجنسیز ریسپانس کړي دي 8,500 ایمرجنسیز مونږه ریسپانس کړي دي چې باغی کې 9,500 ایمرجنسیز چې دي هغه پیورلی د میډیکل ایمرجنسیز وي او 1200 ایمرجنسیز چې وي دا روډ ټرافیک اکسیډنټ 300 ایمرجنسیز په هغې کې وایلنس او بلټ کیسز راځي 40 ایمرجنسیز دا ډراونینګ ایمرجنسیز وي. دې نه علاوه یو هسپتال نه بل هسپتال او د ضلعي هسپتال نه پېښور هسپتالونو ته مونږه قریبا 2500 مریضان رسولي دي چې په هغې کې تقریبا 100 مریضان د بهر ضلع ته تللي دي پېښور ته او تقریبا 2400 پورې مریضان چې دي هغه ضلع کې دننه وړو هسپتالونو نه غټ هسپتالونو ته مونږ وړي دي. مورا ګوره سم سم واو بړم په غم غم د زړونو او سرونو باچا هارون باچا د نوي کال لپاره نوې سندره جاری کړې ده. دا سندره د علي اقبال سیال کلام او د موسیقي د ګلورین باچا ده. پوره سندره په یوټیوب پرته ده. راځئ چې ټول یې وګورو او خوند ترې واخلو. مرا ګوره سم 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 مرا ګوره سم 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 وا بولم په غم 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 وا بولم په غم 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 مرا ګوره سم 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 سم. اوس وړاندې کوو د لوبو حال. د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د اخري ټیسټ میچ په لومړي اننګز کې پاکستاني ټیم په 314 رنزو آوټ شوي. د هدف په جواب کې د آسټرالیا لخوا بیټینګ جاری دی او د لومړۍ ورځې په پای کې آسټرالیا بغیر د هیڅ وکټ 6 رن جوړ کړي دي. د میچ کې پاکستان د ټاس ګټلو وروسته اول د بیټینګ فیصله کړې. Oh, he does catch to the top edge. This time he smashes it straight to the fielder. Got him. In the air and gone. Gone again. So Pat Cummins sets the trap. Went through yours, Pakistan. Has he got enough for this? No, he hasn't. And that is it. د قامي کرکټ ټیم وکټ کیپر بیټسمین محمد رضوان د پخوانی کپتان سرفراز احمد نه مخکې شوی دی.
د سیډني ټیسټ میچ په لومړي اننګز کې محمد رضوان د 2 چھکو او 10 چوکو په مرسته 8 رن جوړ کړي دي د سره هغه لومړی وکټ کیپر جوړ شوی چې د استرالیا خلاف د یو سیریز دوران د 300 نه زیات رن جوړ کړي چې پکې د هغه ایوریج د 50 نه زیات پاتې شوی په دغه فهرست کې په دویم نمبر پخوانی کپتان سرفراز احمد دی چې په 9.8 ایوریج سره رن جوړ کړي And it'll bring up a nicely made 50 for Mohammad Rizwan. The gully in place. Nicely driven down the ground. It's a fine on drive by the wicketkeeper batsman. He timed it absolutely perfectly. When you win a race at Randwick, Average 46 in Australia last year as well, so he enjoys it here, and he's just... That's a glorious sweep. We talked about his numbers playing the sweep shot. Rizwan, another boundary. Two's the call. He's going to get 4. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمه روانې هفتې دوران د اسلام آباد په شمول د پنجاب خیبر پختونخوا او د سند په میداني علاقو کې د سخت دوړې غورځېدو پیشنګویي کړې ده د محکمه موسمیاتو تر مخه راتلونکي 40 غنټو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم یخ وشوي ولې شمالي بلوچستان په شمول د ملک په شمالي علاقو کې به سخته یخني وي تیر شوه روز دوران هم په زیاتره سیمو کې موسم یخ پاتې شوی د اسلام آباد په شمول د پنجاب خیبر پختونخوا او د سند په میداني علاقو کې د سخت لړۍ په ضد کې وي په اسلام آباد کې د سخت لړۍ له امله 10 پروازونه منسوخ ولې 100 پروازونه ځنډول شوي دي د موسمیاتو محکمې ښاریانو ته هدایت کړې چې د غیر ضروري سفر نه ډډه وکړي د موسم حال سره د هم پښتون دا بولیټن پای ته ورسېدو د نور خبرونو لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ شپه مو په خیر